تاسو کار کوي ځکه نه کار نه کوي داسې نه جګېږي نه ځګېږي د بل هم دواړه داسې نه جګېږي بس نور نه ځګېږي او پښې پښې خو بیخي کار نه کوي که بس پروت دی او داسې په خپل سر ټاپ کوي زه نه پوهېږم څومره خلخانه دي دا که نیپرې کوم نه پوهېږم نن لپاره په مینې نن څومره کار کړی نن 80 روپۍ 80 روپۍ کور کې څه نه و کور کې ولا وړم نه و چای ګوړم نه و غلم نه و دیګم دې څه پخو دیگه الگوی پخیر الوګي بس نور څه نه و نه ولا که یو شی خلاص الوګي وړو زمن دي هغه مثلا په کې واره واره مشر زیاره چلوي ژوندی د بنسټ وی بلا زړونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ وئ، جوړ به وئ او د صحت کالب مو پر تن وي. راغلي یو افغانستان پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې یو. لله الحمد دا دې نن انشاءالله تعالی د الله جل په مرسته او د خپلو هیوادوالو په مرسته به د 5 کورنیو لپاره د روژې مکمل سیټ واخیستل شي چې په هغه کې 1 بجې اوړه دي، همداسې 1 بجې وریجې مۍ دي، همداسې 1 من دال او لوبیا ده، 1 من همداسې شیریني ده، چای ده، بانجان دي، الوګان دي، پیاز دي، غوړي دي. انشاءالله تعالی دغه حاصل دي چې زمونږ یو ورور له کویټ څخه راته 1 لک افغانۍ لېږلې وې چې په بېلابېلو کورنیو به انشاءالله تعالی بېلابېلو کورنیو ته به سامان ورباندې واخلم چې نن انشاءالله مرکز ګردیز کې 5 کورنیو ته توزیع لرو چې په سیدکرم کې به هم وي انشاءالله او نورو ولسوالیو کې هم زموږ سره پاتې شئ او دغه زه د ورور ته سپارم او پرله پسې نورې کورنۍ هم راسره وګورئ. سلام شه جوړې خیري پلار دې چېرته پلار کور کې راوتلی نه شي؟ نه. څه ستونزه لري؟ هغه شال دی. شال دی. ښه نو دا د دې کورنۍ هغه سرپرست چې دی په پښو باندې شل دی او زموږ سره ثبت دی. اصلا که دوی د عجیب ځاځیو دي، دلته په پکتیا مرکز کې اوسېږي. تقریبا د 1.5 کال تر 2 کالو پورې موږ ورته راځو، د دې کورنۍ ملاتړ کوو. راځئ نن هم د سامان وړو انشاءالله. کراچۍ کراچۍ ښه دا تاسو راولئ. ښه ورځي هرې کوڅې هیوادوالو دغه ورور دی زموږ او تاسو دغه ورور چې د عجیب ځاځی ده او پکتیا مرکز کې اوسېږي. زموږ سره ثبت دی، د 2 کاله موږ ورته راځو او خو ژوند یې له ستونزو څخه نه خلاصېږي ځکه دغه بیچاره لاس او پښې کار نه کوي. لاس دې کار کوي ځکه نه کار نه کوي داسې نه جګېږي نه ځګېږي د بل هم دواړه داسې نه جګېږي بس نور نه ځګېږي او پښې پښې خو بیخي کار نه کوي که بس پروت دی او داسې په خپل سر ټاپ کوي زه نه پوهېږم څومره خلخانه دي دا که نیپرې کوم نه پوهېږم نن لپاره په مینې او روژې لپاره اوس کور کې څه و؟ نه ولا روژې دپاره خو څه نه واخیستې څه شی و کور کې؟ ولا کور کې څه نه و. پرون یې راته ویل چې وړم خلاص دی. زه خدای مهربانه دی، په خدای پاک مهربانه. موږ راغلو لکه تاسو ته مو وړم راوړي دي، غوړیم دي او وریژې دي، مۍ هم دي، دال، لوبیا او پیاز، بانجان او سبزي، همداسې هر څه شته. قربان شم الله مو هغه مسافر چې تا ګوري څه پیغام ورته لرئ؟ قربان شم الله دې ټولو سفرونه بې خطره کړي. خدای پاک دې ټولو سره دنیا آخرت کې اجرونه وکړي. زموږ ته بېوزله هېوادوال لاسنیوی کوي. الله دې ټول ته دنیا آخرت کې اجرونه وزونه ډېر قربان شم. خوشحاله اوسئ. هېوادوالو د دغه ورور لاسنیوي ته اړتیا ده. واقعا چې ډېر بېوزله ده، یعنې پرې تمامه دی او موږ سره اکثر همداسې کورنۍ دي. نو راځئ د دې ورور هم لاسنیوی کوو، د نورو لاسنیوی هم کوو. زموږ سره پاتې شئ، نورو کورنیو ته هم ځو. یتیمانو فریادونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي ژوندی د بنسټ وی بلا زړونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي ژوندی د مسافرو د خیریا بنسټ دی تل وي ژوندی د مسافرو د خیریا بنسټ دی تل وي د وګو او نهرو ارمانونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي. درنو
قدرمنو هیوادوالو دا هم د ګردیز ښار لرګیو اډیسنه دلته یوه بله ناچاره کورنۍ وه چې خورا په بد وضعیت کې وو دغه سامان مو ورته راوړ انشاءالله دروازه ورته ټکوم او موږ پرې ځو د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي قربان د مسافرو د خیریا بنسټ لمینې قربان د مسافرو د خیریا بنسټ لمینې اوږدې لارې سلام څه غواړې دی صدیقه ده ښه جوړې خیر جوړې ژوند څنګه ده روژه څنګه خیر چا را معرفي کړې وې ډېر غریب ده رښتیا والا دا رقم ته هم چې نستي بیخي چې دا رقم نه لګي دا نستي واستینې دا ګاډۍ ده زمان چې لرې که نه زمان درې سته خو واړه څومره دی واړه دي د اتو کالو نو نن څومره کار کړی نن 80 روپۍ 80 روپۍ کور کې څه نه و کور کې ولا وړم نه و چای ګوړم نه و غلم نه و غوړي مړي سمه ده سمه ده ته ما ته موټر ته راوخېځه مخته لاړ شه ګاډۍ چې ټول ما سره موټر ته وخېځه ښه کسې ورځي هرې کوڅې ته د تور سرې په غم ژاړي ورځي هرې کوڅې ته د تور سرې په غم ژاړي ښه با احساسه ورونو راغلو بابا مو تقریبا 2-3 کیلومتر لرې حبیب کلا ته حبیب کلا ده که نه ښه حبیب کلا ته راوړه دلته همسایه اوسېږي دلته د چا کور ده دا عثمان خیل ده نوم ولک ښه عثمان خیل ده دا هم اصلا کې د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ خورا بد وضعیت کې ده 5-6 لورګان لري او یوازې 2-3 واړه واړه کوچني کوچني زمن لري او دوی نو یوازینی د کور سرپرست ده لار کې مې ډېرې کیسې ورسره وکړې وې خورا زیات ناروغ یم قرضداره یم مې زه خدای مې روانه دی هېوادوالو دا د روژې مبارکې میاشتې مرستې دي انشاءالله تعالی دا څلورمه کورنۍ وه که نه پنځمې کورنۍ ته هم ورځو هغه هم یوه زموږ تاسو مورکۍ ده چې کونډه ده بېچارهګۍ هغې ته به هم دغه سامان وړو انشاءالله تعالی که هغه چا چې کومک څه پیغام ورته لرئ غیبانه ثواب وکړي خدای غمو دردونه وساتي مشکل نه وساتي هر څه یې ډېره مننه هېوادوالو زموږ سره پاتې شئ انشاءالله تعالی یوې بلې کورنۍ ته هم ورځو سمه ده تم مورې ښه یې ښه په خیر یې څنګه ده مورې روژه څنګه ده روژه خو داسې ده وراکه وروره یو شی هم لرم هېڅ شی نشته نه وراکه یو شی هم څه لرم پخوو دیګم بیا څه پخوو دیګم الګۍ پخوي الګۍ بس نور شي نه و نه وراکه یو شی هم خلاص الګۍ واړه زمن مې دي هغه مثلا پکې واړه مشر زیاره چلوي بازار هغه بازار کې ریړه چلوي که نه قسمه ده مورې نو چی کوئ بیا چی خورئ بېګا ته چی بخوئ دیګه ته بشک ده بشک یې ښه شکر ده بشک هم کېدي ښه بشک غوښه مو راوړې روژې کې که نه را یوارې خو مې هغه لیبرزي راته اخیستې وه لیبرزي درته اخیستې وه که زه خدای دې اجر ورکړي سمه ده یو چی ما راوړي دي ښه هغه هم درته واچومسۍ ده خوشحاله اچا چې دغه سامان راته اخیستې دوا یې ورته کوې ولې نه ډېر خدای دې ارمان کړی خدای دې دومره ورکړي چې جایه کړي امین ژوندی د مسافرو د خیریا بنسټ دې تل وي ژوندی د مسافرو د خیریا بنسټ دې تل وي د وږو او نهرو ارمانونه د ټولو هېوادوالو او مسافر څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سره همکاري کوي هغه ورور څخه ډېره مننه چې زموږ سره همکاري وکړي یو لک افغان یو انشاءالله تعالی په بېلابېلو کورنیو کې وویشو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي را زموږ ته اجازه راکوئ خپل ایزان رب مو سپارو ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ خپلې مرستې موږ تر موږ راورسوئ ښه وخت